ما خو ریس صاحب مخکې تاسو درته دغه کړل چې دغه بخش خپل په کمپیوټر کار باندې مکو خپل تر نظر تیر کړ ځکه چې د خلک خپل خیشان خبري میلمانه خبري او کله دغه څخه پاتې سي د لیست څخه پاتې سي د بیا ګورنیزي راځي نو دا خو بیا په ډېر غټ قیمت باندې دوی ته تمامېږي څو راوړ لیست هم ډک شوی دی خدای دې راته څنګه شي ماشوم راغلی سره مې جوړ په خیر سره شدي په خیر جوړ په خیر سره شدي په خیر څنګه نوم دې څوک دی اسماعیل د کوم ځای د کندهار اوس دلته کور په کندهار کې دی که دلته دی ښه ماماګانو د کندهار دي ښه څنګه راغلی زوی اکا دې د سفیر خدای دې هر چاته داسې وراره ورکړي په پرسه تا خپل اکا د سفینان لپاره راوستلی دي بل څوک په کور کې نو ټوله دغه څخه وتلي وو خبر کړی چې راځه چې سیلاب صاحب راغلی د زنګ درته ووایي څه ویله وایي راس سیلاب صاحب د کندهار سره راغلی وایي ډلیز واده کې باندې وستا واده وایي ستا واده واده نو اوس خو لیست ډک شوی دی څه یې وکړو یوه کال سفر راکړي هغه به نه خبرېږي خدای باندې کور څه نن زنګونه ورسېدل ټول اوس راځي اوس پر دغه باندې مو سره جنجال وکړ یو نفر ته زنګ نه دی وهل تر باندې په زنګونه خلک راغلي یو بیا وکړي نو دی پښتو واچوه ها بل وکړي نو دی پښتو واچوه سفر راکړي هغه نه خبرېږي هغه نه خبرېږي هغه ته بیا مه وایه چې راسه وایي هغه ته وایي خو ټول ته زنګونه وایي نو څه به دا درې څلور چا مې هم دی راشي وایي وایي چې لپاره ما څخه غلط شوي یا نه کېږي دا به څنګه سي ور واچومه وم خو نه کېږي خو ټول مې خبر کړي دي چې د زړه دی شرمېږي نو دی ولې خپله خبرې نه کوي چې ته پر ځای باندې خبرې کوې وایي زه شرمېږم هغه شرمېږي و پر ځای دی خبرې کوي ولاکه به څه وکړو او تقریبا لیست کې شل نفر تر سره سل نفر لیست لا ده رسوي اذا رسوي څنګه وکړو دی به بل لیست وساتو دغه لیست یې وراچوم ډېر وخت د ډېر وخت نارې وایي چې وایي واده کوم نو اوس خو دا دی چې د دی شرمېږي ته د پر ځای باندې ته خبرې کوې وایي زه شرمېږم ما پر ځای ته خبرې وکړه دلته دې په زور راوستی یا حق دې نو کې څه دی چې لیست کې واچي دا په جرأت باندې دا په لیست هم پرا دی ښه څه چی شي وحید الله لیست هم پرا دی مګر داسې زوروره واسطه دې راوستلې ده داسې ما تر اوسه په دغه هڅه ثبت نام چې په دغه دی پوپل صاحب په دا ټوله پروسه کې دی دغه هڅه ثبت نام چې مو کړی دی دونه زوروره واسطه یې چا نه درلوده کنې دا اوس سیمو یو درې څلور خوندې ډېره جالب بیخي د اندازې څخه زیاته جالبه وه موږ ته درې څلور خوندې او سپین ږیري کسان مو اوس هسې جواب کړله ویې م ژړله ولې زموږ وس نور کار نه کوي او هلته د مېلمنو ځای نه و په دغه خاطر باندې مو جواب کړله نو بس نو څه به وکړو نوم دې څه دی وحید الله د پلار نوم ګلرحمان د هلمند کوم کور چې دی تور څنګه تلیفون شمیره 0203
پر اوسه راغلی؟ شپږ ویشت، پنځه دېرش، اته ویشت. اوس به خوشاله اوس خو به خوشحاله یې. ووایه دې مبارک شه، خدای دې پایقدم درپسې نیک کړي، خدای دې درپسې بختور کړي او خدای پاک دې هر چا ته دغسې وراره واخلي. موږ به دعا وکړو چې خدای پاک دې هر چا ته دغه رقم مهربانه، باجرأته، بااستعداده، خوږژبی وراره ورکړي. اوس نو چې ته ورځې بیا به ټول خبره یې کور ته به څوک خبر نه وي. ښه بله جالبه ده پوپل صاحب کور ته څوک نه دي خبر، پغلا یې راوستلی دي. دا ډېره جالبه ده. دا اوس د دې خو ولاړم به کور ته به خوشحالۍ نه زیری ورکړم. ټول ته وایه زیری پر کوې او دا به م ورته وایه چې دا ثبت نام لیست ډک و، ما په زوره په ولیکئ. صحیح شو؟ بس ووایه دې مبارک شه. بس امادګي ورته ونیسئ، پنځه ویشتمه ورځ مو د خیره سره واده ده. صحیح شو؟ بیا مو راغواړو. خدای دې نیک مبارک، خدای دې نیک مبارک. بخیر اوسه، سلامت اوسه. بیخي جالب نه و؟ جالب او ډېر باجرت ډېر د اندازې څخه ډېر جالب و او د بیخي ډېر جالب د اندازې څخه ډېر بخیر اوسه، سلامت اوسه، جوړ اوسه.